عجیبه ده زما نوم گردش خان عین غین ماهر علم نجوم و اختلافات دی زه خلک د قسمت د حال او د دشمن د جال نه باخبره ساتم او په خپله د خپل کور نه بېخبره یم اشرتاره نن درېیمه ورځ ده چې د کوره تلې ده او تاسو ما نن خبروئ یه سړیه چې ته امریکې ته خو نه ده تلې مشر رور کره تلې ده او په جنګونو فسادونه یې راله مازغه خراب کړل پرېږده چې غیم لږ د ژوند په خوږو کوی کي که نه ولې ډېرې شاډې ده شاډ نه نیکه دی دی نیکه السلام علیکم بابا گردش خان یم گردش خان یم څه وکړمه بابا بس ډېر درته ملامت یم نو هر واده کړی سړی د واده نه پس د ښځې د لاسه د مور پلار ته ملامت ی څه پخپله راځئ دا څه وی ښه جاناره خور مې هم در سره ده هر کله راشئ هر کله راشئ وعلیکم سلام ډېډي دا خو مې چې لکه نیکه دادا راځي افوا بیبي مبارک دی شه بابا مې د خیره سره د جاناره خور را روان دی د اشرتاره د بدل اخیستو دپاره اوس د قسمت خپل دی چې دا وړې ته څنګه شړی کې وی خدایا زه خو د هغې یو بلا نه په اور کې ولاړم چې اوس به دا دوه غمونه څنګه سنبالومه هله ډېډي په ممې مې څه چلو شو خوارمسته بچې دا د هغه فلم ړومبی ټریلر دی کم چې د خیره سره په دې کور کې په ډېر درز غب سره ریلیز کیدونکی دی نواب صاحب دغه لیپټاپ زما د ژوند لویه سرمایه وه په هغې کې زما د ښو بدو ټولې کیسې زما د روزګار طور طریقې او د خلکو د بېوقوفتوب ټولې فارمولې موجودې وي گردش خانه این غین خویی پاک مولا دی شوی کاپ او تیز وینگا نو دومره اهم سیستا ولې داسې په ډاګه باندې پرېښودو ستارې چې گردش کې شي نو اوسپنه هم په لرګي ماتېږي بندنه نړېدلی دیوال جوړ شي هر څوک ته لوټه پورته کوي انغین انکل والے گرمی گرمی چه دا واخلئ ښه لویه شي دلکش بچې زما علم نجوم دا وایي چې ستا ستارې ډېرې په بره روانې دي مهرباني گردش خان صاحب ماما جی تاسو هم ګرمې چای واخلئ ښه ده چې دلکش بچې چایو ته مې ډېر زړه شوی و په ښه موقع دې راوړې این غین صاحبو کېنه ستارې د ګردش کې دي ګډوډې چېرته راپرېږدو دی نه نواب صاحب کېناستی چېرته شم چې کېنم نو خپل ورک لیپټاپ مې په دماغو کې چورلیږي او د خلکو ځایچې او رازونه مې په کپرۍ کې لکه د چیندخ ټوپونه وي بس چې ولاړ یم نو په قلار یم گردش خان انغین صاحب ستاسو خو ډېر لوی نوم دی او بیا تاسو د خلکو رک شوي څیزونه هم را پیدا کوئ نو اوسه پورې خپل یو لیپټاپ ولې را پیدا نه کړو دلکش بچې مولا دې د ژوند د هر کشمکش نه وساته تا ته څه پته ده زما لیپټاپ چې چا پټ کړی دی هغه زه په 2 منټو کې بلکې په 2 سیکنډو کې لمبه کولی شم خو یریږم په دې چې هسې نه خپل لیپټاپ هم ورسره لمبه نه کړم اوس یې خوند وکړو این غیر صاحبو ویم لږ په ارامې لمبه کوه زمونږ د بجلۍ دا فټنګ لږ دوړ شوی چېرته دا ورسره بمبه نه کړې نواب صاحب ما ته پته ده ستا لاسونه ډېر اوږده دي په خدای بشي او په تا بشي خپل اثر رسوخ استعمال کا او زما د 19 شل کا گردشانه ته غم مه کوه بېغمه شورې که نه نواب زورور خان هم تا سره دی خو زما ذاتي تجربه دا وایي چې دا غل خو یا ډېر زیات زورور او یا ډېر زیات کمکلو چې دا کار یې کولو که څنګه الله دې خوشحاله که نواب صاحب اوس یې نور هم خوند وکړو بره کېده بره دغه
گردش خان ظالم اوس په دې کم پاسورډ لګولی دی دا پاسورډ یو ځل ما ته معلوم شي که نه نو دا ټولې ستارې ورته ډیلیټ کوم یاره ښځې ډېره مهرباني ویم د ریټایرمنټ نه پس بنده په همدې چې وپایي دا ستانګله په زړه مې ډېر غبار دی خمار دی څوک خمار دی چېرته نشې نه یې کړي څه پوه شوې خدایه توبه توبه خمار نه غبار غبار روزګار راته یادې زما هم دغه خیال دی ښځې چې چېرته ښه روزګار شروع کړم او د پنشن دا ټولې روپۍ پکې دوړه کړم نو ایله به زم لږ سپک شم او تاسو به هم په قرار شئ ویې خبره واوره د پنشن د روپو نوم وانخلي ګینې نو د ټول وجود به دردونه او فریادونه کوي او ته بالکل ښه وې ځکه چې ستا بدو ته مونږ چېرې بد نه دي ویلي او زمونږ خو ته خو شکر دی تا چېرې ښه نه دي ویلي دا زه څه وایم او ته څه بهتې بهتې ویې لګیا تو درګه ولې بیا څه چلو شو او ما هغه زوړ چلو شو مونږ له د دا ذمهواري کتلې ډیوټي کې دې راله اضافه کړې ده ماڼې پرېږده ای ښځې ستاسو د دې خبرو نه زه کوڼ ښه یم ستاسو دا خبره خو غمونه دي بلکې بمونه دي چې زما په ریټایر شوي مازغو باندې په ناترسۍ سره راوروئ هی خدای زما دې تا ته توبه وي توبه استغفار زړه مې بادرنګ هجران چاکو دی آها زړه مې بادرنګ هجران چاکو دی په لوړه ناست یم ترازې ته بیله وبه زه د خیر بادرنګ سره د چاکو راغلو وی بابا دا خو تا سره لیپټاپ دی دا خو ډېر د کار سیز دی ویم زه پکې خپل یو کم 10 دیوانونه جي محفوظ کړم بچې ستا شعرونه او دیوانونه چې کوم دي که نه هغه ډېر درانه دي بلکې خواره واره دي ګرانه ده که دا لیپټاپ یې هضم کړي ستانګله عقل مې بچی مې ښه وایي که نه تا پې کمې پیسې ورکړي دي خو د هغه نجومي نه دې راپټ کړې که نه دلې ورکه پوه دا خو دغه گردش خان این غین لیپټاپ دی بالکل بچې دا د هغه لیپټاپ دی او په دې کې د هغه د فریبو د دروغو د دوکو ټول ریکارډ پروت دی بابا دا خو د ځان سره ډېر بد کړي دي خو ډېر رسېدلی بنده دی لمبه لمبه به دې کي ایره به دې کي بلکې شیره او تماشه به دې کي وی سړیه دا وده واپس کا او که نه ښځې کوڼ خو یم چېرته شمکور نه شم غل خو یم چېرته جلبل نه شم عقل میره بچې او بابا او دا لیپټاپ خو را چپه کړی ما و خو اوس بیا گردش خان له ته رسې دا پکې لا بله دې ته وایي ګټې ستا او تاوان یې زما ښکار پې بابا وکړو او کورېز ته یې مونږ ته کېنولو عجیبه خبره ده باباجي بابا جان مې د شپې خوب نه ورځي ټوله شپه په ویښه تېره کړي او د ورځې چې چېرته کښېني بس هلته ودی او بچې ما په دې سترګو لیدلي وچ غنم ولاړ شنه یې رودلي بچې ته دې د بابا تماشه کوه دا سوپه ورته لږه خوځو نه ماماجي د بابا جان خوب مې مه خرابوئ موږ نه ترې ټوله شپه آرام نه دی کړی دی به رانه اوس څنګه آرام کوي ماماجي پرېږده چې ودی که نه ته پرېږده بابا جان ماماجي خوب يلا خاطر وای ښه غر دې کړم مړ دې کړم د ملنګ نه به کچکول پاتې کېږي او د باچا نه به جایي وای 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 ماماجي او بابا جانه تاسو دواړه خو د کانګرې په ټس کې به ډګران شئ باباجي نو خدای دې سره کا په نظر کې خلک بار بار ډکوي او ته زما مخې ته راغلی شوې دا مه ډکه غوریا نو ما ته څه پته وه چې ته به په ودوم ټوپونه وې یعنې ما به دا غلطي چېرې نه وه کړې کومه غلطي بابا جانه دا زلزله نه وه ماماجي تاسو یرولی لکه دا خبره ده نو زه خو یې یارېدلې نه یم
د خو یارېدلی نه ما خو ماماجي یارولو وه خو بس لږه توله مې بې تولې شوه نو ماماجي لاندې پروت و زه پې د پاسه ډېرې شوم وریا ما په دې سترګو لیدلي اوس غنم ولاړ شنه یې رودلي ماماجي ویم نن هسې خدای بچ کړي کنې لور مې در پسې راوړی و د ویښه مې ریبلې چې خس کم او جهان پاک و Sit, stand, sit, stand, sit, stand. لګیا اوسئ. وای گردش خان خپې مې په رږدېدو شوې او سر مې په ګرځېدو شو. گردش خان این غینه خیر دی مونږ معاف کا ګینې همدلته درته تخته کیږو. د گردش خان په کتاب کې معافي نشته. دشمني م را سره کړې ده او دشمني به در سره کوم. غلطي شوې ده صاحب. نه منم، بالکل نه منم. زما لیپټاپ ستاسو د لاسه ورک شوی دی او تر څو مې چې در باندې لکه د بې مداره ستارې سر نه یې ګرځولی او سر د لاندې مې نه یې راغورځولی نو والله کم پرېږدم بې خوتلو. سلام سلام پتا سلام دی او دې ایرو غیرو ته څوک نه کړي سلامونه. ماشاءالله دا خو لکه چې د مزغو سټک بیا راغی. مونږ نیستی خوار کو او دې په خواره خوله د سربو خبرو مستی خوار کو. خو خیر زما نوم هم گردش خان این غین دی. د ټپې جواب چې په ټپه کې ورنکم بیا خو به مې ستارې په گردش کې شي. ځی لکه تاسو خو ورک شئ ځئ خجي ورک شو. ځی ښه ښه ځان ورسوې ښه. اوس واوره د خپلې ټپې جواب. او برم کنه خو لږ به کینم کنه نو بیا به جواب مورم. اوس وایه چې خجی نو عرض کوما سلام سلام یاره سلام دی. آفرین. یو ځلې بیا ورسره ووایه. یو ځلې بیا ووایه. مننه. سلام سلام یاره سلام دی. پس د سلامه د کلام درخواست کومه. واه وی مور دې د خولې نظر شه. ښه ده چې نښه دې خطا ده ګنې ګوتې دې رانه خوړلې وي. دغه دی دا ما دا خبره کوله چې په ړومبي ځل چېرته کلمیر کباب ته چا د کلام درخواست کړی دی نو ما څه کړي دي بېګا مې یو تازه کلام مې ګرما ګرم پوره 100 او 6 شعرونه لیکلي دي نو که وی نو هغه به عرض کړم پته به یې ولیکي که نه. کوم ځان په خپلې غرق کو. اوس دا سر خوړلی به څوک چپ کوي. اوې ما زما د دې کلام مطلب داسې ده چې جانانه ستا کوڅه کې سپو منډې راله راکړي. او واه بیا یې ویمه جانانه ستا کوڅه کې سپو منډې راله راکړي. ویم ډېر ښې کړي دي چې منډې دله درکړي. اصل کار یې در سره کړی. پرېږده که نه مټ کې اواز څه لګي. پرېږده چې زما د زړه بړا سوځي او ستا د زړه غبار وځي او د مزغو دا ټنګار دې لږ لګاتار باغ و بهار شي. سبحان الله. ویم خبردار نه منم هېڅ نه منم. ما پې اوس سوچ وکړو. مې که څه منې و که نه خو دا خو منې که نه. دا دی لیپټاپ دا دی. دا خو زما لیپټاپ دی. تا سره څنګه راغی؟ دا یمه رښتیا به وې که دروغ دې ووي نو پولیس ته یې حواله کوم. هغې بدله دا شاعري داسې ګډه وډه کي چې یو شعر به په انګای او بل په بنګا باندې او کافیه او ردیف به دې لکه زما د سترګو په مخالف طرفونو مزل کوي. دا د کاږش خان صاحب دوکه شوم د پاتې. تا ته څه پته وه چې زه ستا د دې لیپټاپ دپاره د سره تېرو. ما خو وې چې ته به ما له شاباسي راکړي انعام به راله راکړي. خو تا خو د خپلې کږې سترګې داسې بدلې کړي چې زما په خو کې دې ما سره بد وکړه. मैडम किस्सा खराब हुआ. रुकिएगा नहीं रिश्ते पटेगा. داسې چلې نه څه کیسه یاد دی मैडम आनंद چې کوم واده او د یزدانی صاحب د لورو د شمشتې تزوی او مونږ له دلته رشته کړې وه. बिल्कुल मैडम
هغې په واده کې واده په سامان وران شو. ډېر ناترسه ناترسه ډونګي او پلیټونه پکې وچلېدل. نازي ګل ویم ډېر ښه وشو. ویم زما د کوره وځه بیختې وځه. موږ یې څه کوو؟ موږ ته هسې خپل پیسه غشتی دی. نه که نه میډم دواړه فریقو مټینګښتي دو دلته را روان دي. وای خدای غرقه شم. یجنې ویم زه دنه لاړم او هی که زما څوک تپوس کوي که نه ورته وایه ټمبکټو ته تللې ده. تمباکو یې راته یاد کو کو تمباکو یې راته وویل. سلام کوم. چاته سلام کې؟ تا ته مې سلام دی. بیا مې دا کلام دی چې دا بنده غلام دی. ستاسو تعریف؟ خوارمست مې نوم دی. خوار خو خواري مست یې په رومبي ځلې ګورم. بس جی خوارمست نوم مې د عجزۍ نه ایښودی. نور نه خوار یم او نه عجز یم. په دوبۍ کې مې د څپیاکو خپلې ذاتي کارخانې دي. په لندن کې د واورې غټ کاروبار کوم او سریلنکا ته توره جیم سپلای کوم. واو ګریټ. ما اورېدلي دي چې لندن کې ډېره یخني وي. هلته څوک په واورو څه کوي؟ توکه شوې کوره بیبي څنګه چې د اور سوي په اور رغېږي دغسې د واورې وهلي په واوره سمیږي. اوس پوه شوم. ستا تعلق هغه قبیلې سره دی څوک چې اشنغر ته وړي وړي. بلکل نښه دې رسا ده. زه د یو ښه خانداني او ویل کوالیفاید رشتې په لټونکې یم. تاسو دا فام ډک کې په سره 10,000 روپۍ فیس جمع کې نورې خبرې به بیا وکړو. اوکې رشته خو ما خوښه کړه. که الله مې د زړه مراد پوره کو زه به خفه نه یم خو ستا راته پته نشته. عقلمیر کبابه ته یې ډېر لاجوابه. زه ستا نه معافي غواړم. تا واقعي چې زما په لیپټاپ پسې ډېرې هلې ځلې کړي دي خو زه هم نن ستا ځایچه جوړوم او ستا د قسمه ستارې داسې کورونو ته راولم چې ته به د شهرت په اسمان لکه د انور پړکېږي لکه د وریځې به غړمبېږي او لکه د ګلی به د خلکو په مزغو راورېږي. آفرین ویمې گردش خان صاحب زما نور هېڅ نه دي پکار خو زه ویم چې زه په هره مشاعره کې مشر میلمه شم د ټي وي په هر چینل کې زمزمه شم او د غمازانو په زړونو کې خخ لکه سومبه شم. بس د نن نه پسته شمس الشعراء لسان العصر قادر الکلام شاعر بېلګام عقلمیر کباب و کوفتی بلکې وسوسه او سموسی. ویم که د دې سترګو توازن دې ګډوډ نه و نو په دې دواړه مخه مې ښکلولې خو د ډېرې مینې نه به دې اوچت کړم. داسې کې مه کوه مړه مه کوه. اوچتوم دې خواهشه مړه خپو کې زور نشته وسې مې اوچتې. دا د خپو ټول زور مې مازغو لتلی دی. ځکه خو داسې بېلګامه شعرونه وې. څه دې وې؟ ګپ مې لګاو.